د کرکټ ملي لوبډلې ته د لار موندنې لپاره پیاوړی هوډ. کوچنی نومان لس کلن دی، خو په کوچني ځان یې د کرکټ په ډګر کې د ډېرو قناعت ترلاسه کړی دی. نومان وایي په لومړیو کې د ملي لوبډلې د نوموتو لوبغاړو لوبې څارلې او اوس کولی شي د هغوی په څیر توپ اچونه وکړي. 3 کاله کېږي چې په دې اکاډمۍ کې کرکټ لوبه کوم. زما د وخت لوبغاړی راشد ارمان او اوس د هغې په رقم ته بال کولی شم. هغه د کرکټ بورډ له ادارې غوښتنه کوي چې ورته پام ډیر او د کرکټ په ډګر کې لاسنیوی وکړي څو د هیواد راتلونکي ته د ویاړ سبب وګرځي. د کرکټ بورډ څخه مې دا هیله ده چې موږ ته پام وشي او موږ د دې خاورې بچیان یو او موږ غواړو چې په موږ سره دغه وشي. موږ به انشاءالله افغانستان ټیم ته به ډېرې بریاوې راوړو. حمید حسن بیا د نومان ملګری دی. دی هم د نومان او د ځان پر وړتیا باوري دی. وایي که پام ورته وشي نو راتلونکي کې به د هیواد خاص تازیتوب وکړی شي. انشاءالله موږ مخکې کې ملي ټیم به انشاءالله وځو ته افغانستان کې به ځلیږو انشاءالله تعالی. نومان کرکټ ته څنګه مخه کړه؟ مشر ورور یې وایي دی د زړه په ناروغۍ اخته دی او د خوښ ساتلو په خاطر په کرکټ اکاډمۍ کې شامل کړی. دا چې نومان د کرکټ سره بېسارې مینه درلودله نو څو کاله وړاندې مې پلار دغه اکاډمۍ ته راوړو، دغه شامل کړلو. نومان د کرکټ سره ډېره مینه لري او ماشاءالله بااستعداده دی او کولی شي چې د څو بالرانو په سټایل باندې بال وکړي لکه راشد، مجیب، نبی او داسې د خارجي بالرانو په سټایل بال کولی شي. خو تر اوسه ورته د کرکټ بورډ لخوا داسې یو سمینه شوي چې دې سره مرسته شوي یا د دې دپاره هغه زمینه برابره شوي تر څو د کرکټ شنونکي بیا په دې باور دي که کرکټ بورډ نومان او د ته ورته پر کوچنیو استعدادونو پانګونه وکړي او پام ورته ډیر کړي نو کرکټ په برخه کې به د هیواد راتلونکی د نړۍ په کچه ځلانده وي.